د هند د پوځ یو قومندان له څرګندونو وروسته چې هیواد یې د پاکستان د پوځي اقدام سره د مقابلې او د دښمن د هر ډول حرکت پر وړاندې د سخت ځواب ویلو لپاره چمتو دی. د هند دفاع وزیر په خپلو وروستیو څرګندونو کې د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ تاوتریخوالی نور هم زیات کړی دی. د هند دفاع وزیر راجنات سنګ په نوې ډیلي کې په یو غونډه کې وویل چې د هیوادونو پولیس ثابت نه دي او د سند ایالت چې پخوا د پاکستان برخه او ممکن بیا د هند برخه شي. ښاغلي سنګ وویل چې هند د تاریخ، کلتور او تمدن په برخو کې له سندیانو سره ژورې اړیکې لري او دا سیمه د دې ځمکې د هویت یوه برخه ده. अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं. هغه کسان چې د سند ریښې او د سند ایالت په اړه کلتوري باور لري تل به د هند پورې اړه ولري. مهمه نه ده چې دوی نن چیرته ژوند کوي. د سند ایالت ممکن نن د هند برخه نه وي، مګر په تمدني لحاظ دا تل د هند برخه وه. پولې ثابت نه دي، کیدای شي سبا سند بیرته هند ته راستون شي. د هند د دفاع وزیر څرګندونو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سخت خبرګون راپارولی دی. د وزارت د راجنات سنګ وروستۍ څرګندونې وغندلې او هغه یې ګواښونکې او خیالي وبللې. د کشمیر مسلې ته په اشارې سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې هند باید له پارونکو او ګواښونکو ژبو ډډه وکړي چې په سیمه کې سوله او ثبات له ګواښ سره مخ کوي. مونږ له هنده غوښتنه کوو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړو او د اشغال شوي کشمیر د خلکو هیلو سره سم د جموں او کشمیر د شخړې د رښتینې حل لپاره اغیزمن ګامونه پورته کړي. پاکستان د هند سره د ټولو شخړو د سوله ییز حل په لټه کې دی. د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ د تاوتریخوالي په اوج کې پاکستاني پولیسو ویل چې یو ځانمرګي بریدګر د دوشنبې په سهار د خیبر پښتونخوا ایالت په صدر سیمه کې په یو امنیتي پوسته برید وکړ چې 3 پولیس یې ووژل او 2 نور یې ټپیان کړل. دا برید په داسې وخت کې کیږي چې په پاکستان کې د امنیت ضد پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي. له بل خوا د پیسو نړیوال صندوق هم یو راپور خپور کړی چې وایي په پاکستان کې فساد، د مالیې تیښته او د اصلي عاید پټول خپل اوج ته رسیدلي او د هیواد خزانه ته یه لوی زیان اړولی دی. رهبریت پاکستان نمیخواد که بر مشکلات داخلی خود اعتراف کنه و برای ازی هم میخواد که مشکلات داخلی خود یا بر سر هند یا هم بر سر افغانستان پرده، یعنی از مسئولیت گریز میکنه. د یادونې د په تیر کال کې پاکستان کې د ناامنۍ او اقتصادي ګډوډۍ کچه لوړه شوې ده چې د هیواد اقتصاد او امنیت یې سخت زیانمن کړی دی. تېره اونۍ په اسلام آباد کې د یو محکمې بهر یو ځانمرګي برید 12 کسان وژل.